ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسې ټول جوړ او روغ یاستئ. د تېرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلې وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب، کتابچې او قلم سره آماده ناست دي. ګرانو شاګردانو تېره ورځ تاسو ته ما د یوولسم صنف د ریاضي په اووه درس کې د څلورم څپرکي په لنډیز باندې کار کړی و او تاسو ته مې کورنۍ وظیفه هم درکړې وله چې مطلب هغه به تاسې ټول فصل به یادوئ سره د مثالونو سره د ثبوتونو، نو انشاءالله چې تاسې به هغه څنګه کړی وي یاد کړی به وي. اوس موږ او تاسې نن د یوولسم صنف د ریاضي د څپرکي په پوښتنو باندې کار کوو یا د څلورم فصل په تمرین باندې موږ او تاسې کار کوو او دا زموږ او ستاسې اته څلوېښتم درس دی. ستاسې د کتاب 149 صفحه ده او هدف مو همدا دی تر څو تاسې په دې تمرین باندې پوه شئ او د دې تمرین په مرسته هغه تېر فصل بیا هم تاسو ته یو ځل څنګه کېږي تکراریږي هغه هم تاسې یاد کړي. نو راځئ ګرانو شاګردانو د تمرین د حل لپاره موږ او تاسې په خپل درس باندې څنګه کوو شروع کوو. ستاسې د کتاب په 149 صفحه کې او 50 صفحه کې تمرین دی. د دې تمرین لومړی څه وایي؟ وایي لاندې پوښتنې ولولئ، د هرې پوښتنې لپاره 4 ځوابونه ورکړل شوي، سم ځواب یې پیدا کړئ. څه وایي؟ یو ترادف دی د 2 3 پر 2 او همدارنګې 4 پر 5 4 پر 3 او 5 پر 4 5 پر 4. د دې ترادف انوم حد کوم یو دی؟ 4 ځواب یې ورکړي. اول ځواب دی ا ځواب دی ان د جذر لاندې منفي یو پر ان. بی ځواب دی ان د جذر لاندې جمع 3 پر څه شي؟ پر ان جمع 2. سی ځواب دی ان پر ان منفي 1 او آخري डी ځواب دی ان جمع 1 پر ان. د دې ترادف وایي انوم حد کم یو دی. ستاسې کتاب کې دا مثال دی. نو تاسې به څنګه کار کوئ؟ ګورئ به قیمت وضع کې پارې وکړي. صحیح دی؟ قیمت وضع کې په خپله تاسو ته څنګه کېږي ځواب لاسته راځي. که چېرې تاسې قیمت وضع کول هم تاسو ته څنګه ول مشکل و یا مو څنګه کولی شو نه شو وضع کولی، ښه دا خو لومړنی حد دی. دویم حد ته وګورئ ان. که چېرته ان 2 شي، ګوره 2 جمع 1 3 3 پر ان 2 ده 3 جمع 1 4 پر ان 3 4 جمع 1 5 5 پر څو 5 پر 4. نو डी ځواب د دې څه دی؟ انوم حد دی. डी ځواب د دې انوم حد دی. نو تاسې به دا اوس داسې ولیکئ 2 3 پر 2 4 پر 3 5 پر 4 او انوم حد به دلته ولیکئ ان جمع 1 پر ان. دا انوم حد شو. ستاسو ترادف پوره شو. دویم ځواب ته راځم. ښه دا 4 جوابه به نه لیکم چې وخت بیا ډېر نیسي، په دې خاطر که ان مساوي 3 ان منفي 1 پر څو؟ پر 2 ان منفي 1 پر 2 ان منفي 1 وي انوم حد د دغه ترادف حد وي. د دغه ترادف څوم حد 11 پر 9 دی. البته ستاسې کتاب کې دا 11 پر 15 اخیستی. 11 پر 15 دا اشتباه ده، غلط دی. ټیچر ډیشن چې ما ولوسته یا د ښوونکي لارښود چې ما ولوسته په هغې کې 11 پر 9 دی هلته. صحیح دی او 11 پر 9 درست هم دی. نو راځئ څه وایي تاسو ته؟ وایي که چیرې دا د ترادف انوم حد وي نو د څو حدونو مجموعه 11 پر 9 کېږي. څوم حد 11 پر 9 کېږي دا پیدا کړئ. نو دلته یې څو لیکلي دي؟ A 3 B 4 C 5 D څو
ډي مو شپږ. نو اوس راځئ دلته وګورئ قیمتونه وضع کوو چې کوم ځواب درست راغی هماغه صحیح دی. درې اول وضع کوو. 3 ضرب 3 منفي 1 پر 2 ضرب 3 منفي 1 مساوي 3 په 3 کې 9 منفي 1 2 په 3 کې 6 منفي 1 دا مساوي 9 نه چې یو لاړ شي 8 پر 6 نه چې یو لاړ شي 9. دا خو غلط دی. 8 پر 1 دی. نو دا صحیح نه دی. بي جز ته راځم. بي 4 4 مساوي وګورئ 3 ضرب د ان په ځای 4 منفي 1 پر 2 ضرب ان په ځای 4 منفي 1 دا مساوي. اوس وګوره 3 په 4 کې 12 منفي 1 پر 2 په 4 کې 8 منفي 1 دا مساوي 12 نه چې یو لاړ شي 11 پر 8 نه چې یو لاړ شي 9. دا ځواب څنګه دی؟ بالکل درست دی. او کله چې دا ځواب سم شو بیا ضرور نه ده چې نور ځوابونه پس تاسو څنګه شي وګرځئ. نو دا د دویم جز حل. خو یو شي ته مو فکر وي چې ستاسې کتاب کې د 11 پر 15 لیکلی دی. که چېرته د 11 پر 15 شي بیا ټول ځوابونه غلط دي. بیا یو هم صحیح نه دی. صحیح دی. خو چون ما په د ښوونکي لارښود کوم کتاب چې و د 11 صنف په هغې کې دا 11 پر 9 ځکه تاسو ستاسې کتاب کې دا اشتباه لیکل شوی و. په دې خاطر باندې بیا ما تاسو ته دا ولیکه. بل سوال ته راځم. بل دی موږ سره وایي د منفي 9 منفي 15 منفي 1 منفي 9 منفي 15 منفي 1 او همدارنګې 3 دا یو ترادف دی. شی وکړئ حسابي ترادف. حسابي ترادف 12 حد لاسته راوړئ. 12 حد پیدا کړئ. صحیح شو. اوس زه تاسو ته 12 حد پیدا کړو. یو څو دی؟ ښه دلته ځوابونه شته دی. ځوابونه بیرته یو ځل ولیکم چې A 15 A 15 B 18 C منفي 15 او D اخري ځواب یې څه دی؟ اخري ځواب یې دی منفي 18. دا چې کوم یو صحیح دی زه یې تاسو ته پیدا کوم ځکه دا موضوع موږ او تاسې لوستې ده او په تمرین کې دا د همدې لپاره راځي چې هغه موضوع ورسره څنګه شي تکرار شي. A1 څو دی؟ A1 مساوي ده د منفي 9 سره. صحیح شو. A1 او ترادف حسابي دی. نو راځم D ته. D مساوي څو ده؟ ګوره D مساوي کېږي د A2 منفي 15 منفي A1 A1 څو ده؟ منفي 9 دا مساوي منفي 15 منفي منفي کې مثبت 9 9 نه چې 15 لاړ شي 4. بل ته وګورئ منفي 1 منفي 15 دا مساوي منفي 1 منفي منفي کې مثبت 15 او 15 نه چې یو لاړ شي 4. ډیم څو ده؟ 4 ده. نو موږ تاسې باید A12 پیدا کړو. A12 په دې حدونو کې یو دانه شته. په دې 4 ځوابونو کې یو ځواب څنګه دی؟ شته دی. نو راځئ موږ او تاسې د انوم حد د لاسته راوړلو او بیا د حسابي ترادف لپاره یو فرمول لاره. فرمول مو داسې و چې ان مساوي کېږي د A1 جمع ان منفي 1 ضرب چې ضرب D. ان A12 مساوي شو د A1 څو دی؟ منفي 9 مثبت انم څو دی؟ 12 منفي 1 ضرب D څو دی؟ 4. صحیح شو. د D په ځای خپل قیمت. اوس وګورئ A12 مساوي شو د منفي 9 جمع 12 نه چې یو لاړ شي 11 ضرب 4 دا مساوي منفي 9 جمع 4 په 11 کې 4 څلوېښت دا مساوي د 14 نه چې 9 لاړ شي 15 من 15 څلور څلوېښت نه چې 9 لاړ شي څو پاتې کېږي؟ 15 پاتې کېږي. او 15 ستاسې د کتاب A دی. A ستاسې د کتاب څو دی؟ 15 دی. دا ځواب مو درست دی. راځم بل ته.
بل مثال ته راځم. څویم مثال دی چې پنځم دی فکر کوم څلورم 0.1 0.1 0.4 همدارنګې 0.7 د کامې علامه مې ځکه لږ داسې وکړله چې هلته اشاریې د هغې سره لږ فرق وکړم که نه او 1.3 څه وایي وایي حسابي ترادف ګډ توپیر عبارت دی له د دې حسابي ترادف ګډ توپیر تاسې پیدا کړي مطلب ډي پیدا کړي نو راځم A1 مساوي 0.1 A2 مساوي ده 0.4 A3 مساوي ده 0.1 A4 مساوي ده 0.1.3 بس نور پکې څه نشته. راځئ ډي مساوي کېږي ځوابونه شته ستاسې کتاب کې ځوابونه 0.5 ډي 0.5 سی څو ده 0.1 بی 2/3 او بل جزء څه دی ډي -2/3 -2/3 نو راځئ پیدا کوي دا ډېر اسانه ده ډي مساوي کېږي A2 -A1 دا مساوي A2 څو ده 0.4 منفي 0.0.1 0.4 منفي څو منفي 0.1 نو 0.4 نه 0.1 لاړ شي دلته پاتې کېږي 0.3 صحیح شو. زه وګورم دلته په ټیچر ډیشن کې 0.څو صحیح شو. دغه دوه چې په 3 تقسیم کې دا 0.3 کېږي صحیح دی نو اسم دلته لیکم 0.3 صحیح شو. نو دغه ځواب چې دی دا د بي ځواب ستاسې په کتاب کې 0.3 دی چون دوی په خپل کتاب کې نه دی اخیستی خو ټیچر ډیشن کې چې دی یا د ښوونکي په لارښود کې 0.3 دی همدغه جز څنګه دی سم دی صحیح شو. دې کتاب کې اشتباه لیکلی دا هم نو دا مو شو یو مثال درته بل هم حل کومه بیا نو نور کار بل وخت کوو. د شپږ نوي 12 همداسې ترادف دی چې پیدا کوي ګډ نسبت پیدا کوي ګډ نسبت اسانه دی کیو مساوي کېږي 48 تقسیم ده 48 تقسیم شپږ نوي 1 2 ده 1/2 بلې پیدا کوي کیو مساوي 4/48 دا 1 او 2 4/48 1/2 نو څو دی 1/2 دی ستاسې د کتاب څویم ځواب دی بي ځواب ستاسې د کتاب څنګه دی سم دی. نو دا اوس ستاسې تمرین چې خدای دې وکړي تاسې په دې باندې پوه شوي یاستئ او نور تمرین چې کوم پاتې دی هغه ستاسې کورنۍ وظیفه ده په همدغه شکل باندې ټول څنګه کېږي حل کېږي. نو نن ورځ دپاره همدومره بس د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د الله په امان.